د تاوتریخوالي زیاتېدل او د خبرو تبادلې داسې ښکاري چې د ایران او امریکا لخوا یو بل ته وروستی خبرداری وي. ډونالډ ټرمپ د اسلامي جمهوریت د مشرانو او ځواکونو پر وړاندې د پلان شویو بریدونو په اړه فکر کوي. هغه خبرداری ورکړی چې د امریکا صبر په ختمېدو دی. د ټرمپ پر وینا راتلونکی برید د 12 ورځنۍ جګړې د وروستي عملیاتو په پرتله خورا سخت کیدی شي. ټرمپ په خپل سوشل ټویټر حساب کې ایران ته د نورو بیړیو د لیږلو اعلان هم کړی دی. وال استریټ ژورنال دا هم لیکلي چې تهران د جبري انتخاب سره مخ دی، د غني کولو مخه ونیسي یا په جدي توګه د پوځي برید احتمال زیات کړي. متحده ایالاتو په ورته وخت کې د توغندي او محدودیتونه او د نیابتي ځواکونو ملاتړ بندولو غوښتنه کوي. ولی هنوز با وجود این مخاوت و اوضاع دروازه حل مناسبات از طریق سیاسی دیپلماتیک کاملا بسته نشده. امیدواری وجود دارد که یک راه حل پیدا شود. در غیر آن اگر ایالات متحده آمریکا به اهداف خود نرسد که آن توافق سیاسی دیپلماتیک نتیجه بخش نباشد و آمریکا به ایران حمله بکند، طبیعی است که این جنگ فراتر از ایران سرایت خواهد کرد و کشورهای دیگر منطقه هم تحت تاثیر خود قرار داد. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د کانګرس په یوه غونډه کې وویل چې په تیره یوه میاشت کې د ایران په لاریونونو کې زرګونه کسان وژل شوي دي. روبیو ټینګار وکړ چې په ایران کې به لاریونونه بیرته پیل شي. د هغه پر وینا د ایران اوسنی رژیم بله لاره نه لري، یا باید خپل چلند بدل کړي یا به له منځه یوړل شي. I think regimes, including that one in Iran, have learned that when you start shooting people in the head with snipers, it's effective. د دوی اصلي ستونزه دا ده چې اقتصاد یې د سقوط په حال کې دی. د ایران د اقتصاد د سقوط لامل دا دی چې دوی خپلې ټولې پیسې او سرچینې د وسلو په جوړولو او په ټوله نړۍ کې د ترهګرو ډلو په ملاتړ لګوي. د واشنگټن لخوا دغه څرګندونو او خبرداریو د ایران چارواکو سخت خبرګون هم راپارولی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې هیواد یې که څه هم د خبرو اترو لپاره چمتو دی، خو د هر ډول پوځي اقدام پر وړاندې هم چمتو دی. په ورته وخت کې د ایران د اسلامي مشورتي شورا رئیس محمد باقر قالیباف وویل چې امریکا د خبرو اترو په لټه کې نه دی او د هغه پر وینا متحده ایالات هڅه کوي چې خپلې غوښتنې د خبرو اترو له لارې تحمیل کړي. اون چیزی که ما تا الان دیدیم از آقای رئیس جمهور آمریکا، او به دنبال تحمیل کردن، چه تحمیل کردن سیاسی و نظر خودش، اگر پذیرفته نشه تحمیل کردن جنگه. شما نگاه کنید در دور اول که آقای ترامپ به ریاست جمهوری رسید، به هر حال برجام یک گفتگویی بود که بین دو دولت انجام شده بود، در شورای امنیت به تصویب رسیده بود، او رو پاره کرد و کنار انداخت. خو آیا دغه متقابل ګواښونه به دواړو خواو ته د یو پر بل د برید لامل شي یا به دواړه خواو د خبرو اترو میز شاته د کیناستو شاهدان وي؟ وروستی پایله به څه وي؟ هغه پوښتنې چې وخت به یې په نږدې راتلونکي کې ځواب کړي.